اوس اسې مثال درکم تاسو ته. مشرکان مکه و کنه په نبی علیہ السلام او هغه په مرګرو پورې وخاندل، اوس لګیا دي خاندي مثال. او د دې کفارو د کوتره کولو دپاره لا 45 کاله پاتې دي. مثال د الله قانون دا 45 کاله پاتې دي او دوی اوس خنداګانې هم کوي، دوی مرسته دي مسلمان الله ولګي او دوی الله دې پرېښي دي او د دې د الله سره څه نشته، هېڅ الله نشته، نعوذ بالله، قسم قسم خبرې، هېڅ پیغمبر نشته. دا خبرې دې وکړې مثال سره درو. اوس الله جل شانو دې کافرو ته ولې څه نه وایي؟ ځکه منځ کې 15 کاله پاتې دي. دا 15 کاله الله جل شانو مزید ولې مقرر کړي؟ دا د دې دپاره چې څه خلک هغه به دین اسلام کې داخليږي او څه خلک به دین اسلام نه اوړي. د دې دپاره چې دا کره او کوټه مکمل دی بل نه جدا شي، نو د هغې نه پس په مداخلت کوي الله. پوهېږي؟ مثال یې درکړم، یو مثال وشو د هغه زمانې، اوس په یو مثال درکړم زه د دې زمانې. د دې مثال داسې تاسو ته وموي دنیا دا د امتحان ځای دی. بار بار موږ په دې خبره کوو، قسم قسم مثالونه پیش کوو. دنیا چې د امتحان ځای دی، د افضال مولوي صاحب ناست دی، دا په امتحان کې پیپر ورکوي، او خوا کې سجاد امیر صاحب ناست دی او دی ورته ښه ګوري چې دا پلان کې کار دی غلط کوي، په دې پیپر کې لګیا دی. او دا سجاد امیر صاحب د ده ممتحن دی، په ده باندې ډیوټي ده. نو آیا امتحاني حال کې دنه دی پرچه شلولی شي، اغستی شي، دا غلط ولې لیکي؟ نه، دا خو د امتحاني حال اصول نه دي. د امتحاني حال اصول دا دي چې دی به ګوري دا ممتحن بس چې داسې صحیح ولیکل هغه به صحیح، چې څه غلط ولیکل غلط پوي، بیا به دا پیپر چاته حواله کوي، د هغې نه پس په هغه هغې ته کیني، هغه به چک کوي، مارکینګ به کوي، دونه یې واغستی او دونه یې پرېښودی. بیا به ګوري چې پاس شو که فیل شو، د هغې نه پس به بیا یو سیسټم وي چې هغې ته څه ویلی شي، یا به جاړي یا به خاندي، که نه داسې نه وي. اوس داسې خو نه ده چې ممتحن را شي او دنه دا پیپر والي چې ته غلط ولې لیکې. امتحاني حال کې څوک داسې کوي؟ الله جل شانو همدغه شانتې څه یو نقشه پیش کوي. اوس هم پرې پوه نه شوې؟ الله داسې یو قانون دی. نو دا خبرې چې سر ته ورسېدې، بیا الله جل شانه وکذلک انزلناه آیات بینات، مشرکان مې هم پوه کړه، الله وایي منافقان مې هم پوه کړه، مسلمانان مې هم پوه کړه، دا درې واړه مې پوه کړه. او الله وایي زما کار دا دی چې خلکو ته وضاحت د خپلو خبرو کوم، چې خبره نازلومه، خبره درلیږمه، خبره تکومه، حکم د تکومه، د یو خبرې نه منع کومه، دا به ډېره واضح وي او هر سړی به ډېر ښکلی پوهېږي. او بیا د خلکو خوښه ده نو چې ځان دپاره دغه خوښوي که نه خوښوي.